ګډبوډ د ملي ټیم ترڅنګ د غزوانان امرجنګ ځوانانو باندې کار شروع کړی دا تر څو چې د غلکان دیتا آماده سي د مختلفو سالیو کې د لوبو کې او دغه نسې کوم لوبغاړي غوړې لوبغاړي دي او ملي ټیم ته لار پیدا کړي دا چې موږ نشو کولای چې یو لوبغاړی ډایرکټ موږ ملي ټیم ته واخلو دی په د امرجنګ چې کوم زموږ ټورنمنټس کېږي په دغه کې خو ځلیږي او کومه چې موږ ځای هلته په ملي ټیم کې خالي ځای لرو نو هلته به انشاءالله ځای په ځای کوو افغانستان کې ګډبوډ اوس پلان د ډبل کال کې له خیره انشاءالله چې درې څلور داسې ټورنمنټ به موږ دې ته برابر کړو چې د نور ملکو سره د لوبې وکړي او خپل ځان دې ته جوګه کړي چې خپل ځان پرفارمنس وښیي امرجنګ لوبډله چې دا دغه کیمپ لخوا چې موږ انتخاب کړی دا په دغه کې 50% موږ د نېشنل یا د ملي ټیم لوبغاړي په ځای په ځای کړي دي هغه لوبغاړي چې دي ته په نېشنل ملي ټیم کې موقع نه برابرېږي او موږ ولیدو چې دا ښه فرصت ده چې دغه هلکان موږ د ځای په ځای کړو نو دلته چې دوی خپل پرفارمنس وښیي او نور 50% لوبغاړي چې موږ د ډیولپمنټ نه ځای په ځای کړي دي چې دا اوس یې 13 کوشتپه وسوله او شپږیزه هغه ځوانان چې چا چې پرفارمنس وکړو هغه موږ ځای په ځای په دغه زموږ چې کوم کیمپ لګېږي دي فلریس کسیزه هغه ته به موږ یو ته چانس ورکوو افغانستان کې ګډبوډ امرجنګ ته 2 کیمپ لار اچولي دي د کیمپ نه بعد بس سیده 15 کسیزه سکواډ فائنل کېږي د ایشیا کپ نه مخکې افغانستان لوبډله چې دا عمان کې د افغانستان هانګ کانګ سریلانکا او عمان سره به لوبې ترسره کوي نو 20 نومبر به ایشیا کپ T20 شروع کېږي تر 10 دسمبر پورې هغه په عمان کې ده نو انشاءالله د ځوانانو لخوا ښه فرصت ده چې هغه په دې کې خپل ځان وښیي او په دې جوګه چې موږ هغه نېشنل ټیم ته انتخاب کړو هغه کوم سلوریس کسیزه سکواډ چې ده هغه به استاد سره شیر کوم په ټاپ اورډر کې زموږ سره سیدا صدیق اتل ده زبید اکبری ده وفی الله ترخیل محمد اکرم او حسن ساخیل میډل اورډر کې درویش رسولی شاهد الله کمال اجاز احمدزی صدیق باچا محمد اسحاق نومان شاه په الراونډر کې سیدا زموږ سره ننګیال خروټه شرف الدین اشرف کریم جنت شمس الرحمن سپن بالنگ کی کیس احمد اللہ محمد غضنفر عرب گل فاسٹ بالنگ کی سیدھا عبدالرحمن رحمانی محمد سمی صفی بلال سمی یامارب فیردون دلزائی او بشیر احمد دا غسلوی کسیزه سکواد ده سی کم بایتاند کی و بعد از اینکه یاد مسابقات اشتراک کردن به کدام اساس یا توانستن که امو هدفی که ما داشتیم که ما از اینا 29 نفر تقریبا 84 بازیکن اشتراک کرده بود و ما 29 بست بازیکنشان یا بهترینشان انتخاب کردیم تا بتانن یک دستاورد خوب به افغانستان داشته باشند. البته باید یادآور شد که ما به 4 اساس انتخاب کرده بودیم 84 نفره که تاپ پرفارمرای مسابقه درجه اول ما که البته عمرایشان از 17 پایین بود تاپ بازیکنای مسابقه درجه 2 ما یا گریتوره و مسابقه که سیومش مسابقه که ما بین 5 زون داشتیم مسابقه زیر سنین 16 سال که البته از او ما 10 تا 12 بازیکنی که خوب درخشیده بودن انتخاب کردیم و بازیکنای که در لیست بود امرای ما البته در جام جهانی قبلی که جام جهانی بازی نکرده بودن البته در کیمپا بود و عمرشان برابر بود او را ما انتخاب کردیم که به 4 اساس ما 84 نفر انتخاب کردیم. قسمی که حاجی صاحب ولی امین گفت برای کل بازیکن‌ها به شکل مساویانه برایشان چانس مهیا شد یا از مو چانس خود استفاده کردن و توانستند که در 29 نفر
انتخاب کنن خود. البته لیست ابتدایی است که باز ما در آینده بعدی البته که بازیکن‌ها خوب کارکردگی در کیم میکنن از هر لحاظ، البته از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی روانی، از لحاظ تکنیکی. بعد از او ما البته این بار ما اندر 19 ما در کوالیفای راوند است، ما باید کوالیفای کنیم باز جام جهانی را پیدا کنیم. قبلا ما مستقیم در جام جهانی بودیم اما حال متاسفانه باید ما کوالیفای کنیم. از او خاطر ما کوشش میکنیم که یک تیم خوب جور کنیم تا هم یا کوالیفای کنن و هم در جام جهانی را پیدا کنن بخیر. دیگه این بار ما پروگرام رقم جور کرده بودیم که باید اوبنر امرای اوبنر رقابت کنه، میدل آردر امرای میدل آردر باید رقابت کنه، ویکت کیپر امرای ویکت کیپر، آل راوندر امرای آل راوندر، فاست بالر امرای فاست بالر. چون ما تعداد زیادی داشتیم، 84 نفر تعداد زیادی است. ضمن ما کوشش کردیم که رولای هر بازیکن مشخص بسازیم، به خاطر که رول بازیکن اگه مشخص نشه ما نمیتونیم انتخاب درست کنیم. از او خاطر ما قسمی که قبلا یادآور شدم، اوبنر امرای اوبنر، فرض کنین ما اگر 20 تا اوبنر داشتیم در 84 نفر، ما 5 تاش انتخاب کردیم، یعنی اون 20 نفر شاید کلش خوب کارکردگی کرده باشن اما ما تاپش گرفتیم 5 نفر. ما میخوایم هم 29 نفر لیست امرای شما شریک کنم. بعد از این باز با پلانای بعدی که ما چی پلان داره کرکت بورد افغانستان به خاطر تیم 19 سال ما و به خاطر تیم امرجینگ ما. 5 بازیکن در تاپ آردر یا اوبنر ما انتخاب کردیم که عزیر خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نور. این 5 نفر که از در تاپ آردر است امرای ما، یعنی اوبنر هستند. در میدل آردر است برکت ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزت عزیز میاخیل یا کس و شیرخان یا کس در میدل آردر است امرای ما، 29 نفر. ویکت کیپر البته ما در 29 نفر 3 ویکت کیپر انتخاب کردیم که باز بعدا به 2 میرسه که ما وقتی 18 نفر انتخاب میکنیم. محبوب تسکین، خالد احمدزی، حمزه علی خیل، این 3 ویکت کیپر است امرای ما که 2 تاش در تاپ آردر است، یکیش در میدل آردر. آل راوندرها را که ما انتخاب کردیم البته در بخش سیمی آل راوندر یا کسایی که تیز بالینگ میکنه و آل راوندر از در پالوش، عبدالعزیز، سلو آل راوندر، نظیف امیری، سهیل خان یا کس آل راوندرهای ما هستند. در بخش سپینینگ یا سلو توپ انداز حفیظ زدران، روح الله عرب، عقیل خان، کمال خان و وحید زدران، این کسایی هستند که در بخش سپینینگ امرای ما هستند. در بخش فاست بالرها فهیم خیووال، محمد عادی، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر استانکزی، شمس فخری، روح الله احمدی و نصرت نورستانی. این بازیکنای ما در بخش فاست بالر است امرای ما. و میایم در پلانایش ما با تیم 19 سال، چون ما قبلا یادآور شدم که ما باید کوالیفای کنیم، از او خاطر ما باید کوشش نهایی خود کنیم که یک تیم خوب جور شوه تا از افغانستان خوب نمایندگی کنه. البته ما کیمپ اولی که برگزار کردیم به خاطر تیم 19 سال از تاریخ 23 اگست، البته ای به 27 اگست تغییر خورد تا 17 سپتامبر که در کابل است. این اسکیل دیولپمنت اند فیتنس کیمپ است، یعنی در بخش تکنیک هم امرای از کار میشه، در بخش اسکیلشان هم امرایشان کار میکنن و در بخش فیتنس هم امرای از کار میکنن. در کیمپ دوم ما که از تاریخ 27 سپتامبر شروع میشه تا 21 اکتبر، یعنی 25 روز. در کیمپ باز ما امو فیتنس یا در بخش تکنیک کار کردیم، او هم ریویو میشه در کیمپ دوم و بعد از او برازیاب ما بعض مسابقه را برگزار میکنیم که بین خودشان البته تیما جور میکنیم که مسابقه کنن تا یا کمی امو کامبینیشن تیمشان جور شود. بعد از او باز ما سفر داریم، البته تیم 19 سال ما سفر داره که تا وقت اسکواد هم فاینال میشه.
29 اکتبر ما سفر داریم تا 6 نوامبر. البته این سفر ما به دبی است که ترای سریز است. دی باز افغانستان است، امارات متحده عربی است و پاکستان است که با این 3 کشور ما ترای سریز داریم. بعد از او به تاریخ 27 نوامبر جام آسیا شروع میشه، البته زیر سن 19 سال که در تاریخ 27 نوامبر شروع میشه تا 10 دسامبر همی سال. باز بعد ما البته یک ترای سریز دیگه داریم که افغانستان است، همراه یک سریز داریم، البته یک سریز دو جانبه است همراه نیپال که در تاریخ 28 مارچ است تا 10 اپریل. و بعد از او کوالیفای راوند شروع میشه که تیم ما مستقیم به کوالیفای راوند نیپال میره که در 11 اپریل شروع میشه تا 21 اپریل کی کوالیفای راوند است. این پلان البته پلانای بعدی تیم زیر سن 19 سال ما بود و پلانایی که ما به خاطر امرجینگ داریم پریپریشن کمپ است یا آمادگی بهتر، هرچی بهتر به خاطر همی که در عمان ما مسابقایی که داریم همراه هانگ کانگ، عمان، سریلانکا، افغانستان که قبلا حاجی صاحب احمد شاه یادآور شد دیگه. به خاطر از این باز ما باید یک آمادگی بگیریم. ما 2 کمپ تمریناتی در افغانستان در نظر گرفتیم که یک کمپ تمریناتی اول ما که از تاریخ 2 سپتامبر شروع میشه تا 16 سپتامبر که باز کمپ دوم ما که از تاریخ 24 سپتامبر شروع میشه، از تاریخ 24 شروع میشه تقریبا یک 14 روز کمپ داریم که 12 روز در مجموع میشه. بعد از او تیم ما طرف عمان میره، تیم امرجینگ ما به تاریخ 6 اکتبر کنج همراه هنگ کنگ و عمان و سریلانکا مسابقه داره. بعد از او به تاریخ 27 نوامبر تا 10 دسامبر ما مسابقه های ایشیا کپ داریم یا جام آسیای امرجینگ که بازیکنان قبلا که حاجی صاحب یادآور شد ما باید همون مسابقه های دومستیک خود ویلیو زیاد بتیم، چون دومستیک یگانه راهی است که بازیکن میتونه بالا بیاید. از او خاطر شما شاهد بودین که ما تقریبا 50% بازیکن‌ها را از جام قشتپه که فرمتش 20 اوره بود و از اشپگیز انتخاب کردیم. همین جوانایی که خوب درخشیده بودند اشپگیز و کل شامل از این کمپ است و ان شاء الله معلومات‌های بعدی را داینده نزدیک باز همراهتان شریک میکنم. تشکر بسیار.